د کابل د علماو لخوا د شیخ ادریس ترور په کلکو ټکو غندل. دغسې مرموز قتلونه که چېرته په یو سړک کې یو سړی مړ سي او د هغه قاتل معلوم نه وي، کتابونه وایي د دې قاتل حکومت دی. د هغوی د خدماتو او د نظریې دشمنان دي، دا باید وپېژنو او کلکه مقابله یې وکړو. څه کول پکار دي چې دغه سلسلې مخه ونیول شي؟ په کومه اندازه چې د چا خدمت زیات وي په هغه اندازه یې ضایع ډېره لوی وي. شیخ صاحب ادریس زایی د اسلامي ټولنې لپاره څه معنا لري؟ نو یو جسدم ګڼو او په در کې در سره شریک او دا یو عظیمه فاجعه د اسلام لپاره بولو. د اسلام تازګي او د اسلام نمو، د اسلامي نظام استحکام دا په شهادتونو راځي. د علماو په نښه کېدل په پاکستان کې زیات شوي دي، علت یې په څه کې بولئ؟ انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان علماء کرام او مشایخ د بخونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې مرموزه وژنو ډېر زور اخیستی دی او ډېری وخت هغه اشخاص پاکستان کې په نښه کېږي چې هغوی مخور اشخاصي او په ټولنه کې ورته ډېری خلک په ارزښت باندې قایلي. که په دې وروستیو کې وګورو په پاکستان کې ځینې علما هم د نامعلومه اشخاصو لخوا په شهادت باندې رسیږي، دوی په نښه کېږي او تر اوسه پورې د دغو علماو او اشخاصو د شهادت هغه لامل نه ده څرګند شوی او یا هم عاملین چې کوم یو دي هغه لا هم د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي دي. ډېری وخت خلک په دې تړاو باندې مختلفې څرګندونې کوي چې ځینې وخت ویل کېږي چې دا کړنې ټولې د پاکستان د پوځ په وینا باندې دغه کړنې ترسره کېږي، خو لا هم دغه مرموزه وژنې څرګندې نه دي چې دغه کړنې د چا دي. خو تېره ورځ د پاکستان مشهور عالم مولانا شیخ ادریس د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېده. نوموړي په اکوړه خټک کې مدرسه درلودله او غوښتل چې سهار وختي خپلې مدرسې ته ولاړ شي او خپلو شاګردانو ته تدریس وکړي چې په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی او په شهادت باندې رسېدلی دی. تر ډېره وخته پورې معلومه نه وه چې دغه کړنه چا ترسره کړې، خو په وروستیو کې بیا د داعش ډلې دغه برید منلی دی، ویلي دي چې دغه برید د دوی کار دی او دوی شیخ ادریس په نښه کړی دی او هلته یې په شهادت باندې رسولی دی. په تیر کې هم چې کله دغه ډول علما په نښه شوي دي د هغوی تر شا ځینې دغسې کړۍ موجودې وي چې غوښتلې د سیاسي اهدافو لپاره دوی دغه کارونه ترسره کړي، خو د شیخ ادریس په وژنه کې لا هم دغه دلایل لا روښانه نه دي. خو که وګورو نن د کابل په دغه مسجد کې چې موږ ولاړ یو د خوشحال خان بابا په مینه کې دلته ټاکل شوې ده چې د افغانستان د علماو د ټولنې له لوري دلته د شیخ ادریس د شهادت په پار باندې دلته د تعزیت یوه مراسم ترسره شي او دلته د دوی لخوا یوه فاتحه ونیول شي. موږ هم دلته راغلو تر څو پورې په دې فاتحه کې ګډون وکړو، همداشان د کابل د علماو هغه څرګندونې په دغه تړاو باندې راواخلو او تاسو سره شریک کړو. ورځو خپرونه پیل وکړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. له ما سره مولوي صاحب احمد الله احمدي ولاړ دی. له دوی سره به د همدې موضوع په تړاو باندې خبرې کوو چې نن دلته کومه غونډه د افغانستان د علماو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه او دلته یې د پاکستان د علماو سره خپله همدردي او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د
پاکستان یو ډیر مخور او مشهور عالم شیخ صاحب ادریس د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت باندې رسېدلی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې علماو دغه پیښه غندلې وه په کلکو ټکو باندې. د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې هم دغه پیښه غندل شوې، په افغانستان کې هم. زه به له مولوي صاحب سره د دې غونډې د اهمیت په تړاو باندې خبرې کوم. مولوي صاحب د دغه ډول غونډو جوړېدل څه اهمیت لري او څه پیغام د پاکستان علماو لپاره لري چې دلته کوم علما موجود دي او د پاکستان کې کوم علما موجود دي د دوی لپاره څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول قدم کې تاسو ته او ستاسو له طریق نه ستاسو ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې او احترامات تقدیموو. او تاسو چې کومه پوښتنه وکړه د داسې غونډو اهمیت خو په ټولنه کې په اسلامي تاریخ کې د اول الوهلت نه چې موږ تاسو فکر وکړو په اسلامي معاشره کې د ملکونو قومونو دا شیان مطرح نه دي. اسلامیت موږ تاسو ته مطرح دی او په اسلامي ټولنه کې هر وګړی چې په عنوان د مسلمان باندې ژوند کوي حیثیت د جسد واحد دی د شریعت له نظر نه، نو باید موږ تاسو بالعموم د هر مسلمان په درد باندې باید ودرېږو. بیا د علماو ضایعه په یو جامعه کې دا داسې یو ضایعه دی چې نه جبرانېدونکی دی، ځکه بدیل یې نشته دی. بیا خصوصا داسې مخکښ علما لکه شیخ صاحب ادریس تقبله الله یا داسې نور علما چې موږ تاسو شاهدان یو بار بار داسې لوی لوی هستې موږ تاسې د افغانستان او د دغسې اسلامي هیوادونو له منځه وتللي دي، نو دا نه جبرانېدونکي دغه دی. د افغانستان د متدین ملت له طرف نه په دې اهمه غونډه کې نړۍ ته او بالخصوص د پاکستان غیور او متدین ولس ته دا پیغام ورکوو چې موږ تاسو لکه څنګه چې مو اسلام یو دی، پیغمبر هم یو دی، دین مو یو دی او تر اکثره تعداده پورې کلتور او عنعنات هم یو دي، نو یو جسد هم ګڼو او په در کې در سره شریک او دا یو عظیمه فاجعه د اسلام دپاره بولو. مولوي صاحب محترم، که دا راته وایاست په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کالو کې البته دغه ډول د علماو په نښه کېدل په پاکستان کې زیات شوي دي، علت یې په څه کې بولئ؟ کله چې هلته هم یو څوک داسې راپورته کېږي چې د ټولنې د خلکو درد راپورته کوي او غواړي چې هلته یو داسې څه د ټولنې لپاره وکړي چې هغوی ورسره پرمختګ وکړي او د هغې ستونزې ورسره حل شي، او یا دغسې اشخاص چې د ټولنې د فکري مسیر په برخه کې مهم رول لوبولی شي، ولې په نښه کېږي؟ علت په څه کې بولئ؟ علت خدا د یو خو مجموعه کې موږ تاسو وګورئ، موږ د نظامونو کمزوري دی. باید نظامونه خپل مسؤلیت درک کړي. نظام چې د کوم شي دپاره په یو ټولنه کې رامنځته کېږي او کوم مسؤلیتونه لري، باید هر نظام خپل مسؤلیت ته متوجه سي. نو دا اکثره دغسې دی د نظام بېغوري دی په دې کې لامل مثبت رول سي لوبولی دی د علماو په تلف کې د دغسې واقعاتو فاجعو په دغه کې عدم توجه د نظام دی خپلو کړنو ته. باید د نظام په هر مملکت کې داسې یو رول ولوبوي تر څو پورې ملت راضي وساتي او هغه خلک چې هغوی د تحفظ په ټولنه کې خو دا ټول ملت د تحفظ حق لري په نظام باندې. بیا په ټولنه کې هغه خلک چې هغه مخور خلک دي، هغوی د جامعي رهبریت مقام لري یا د چا په اصطلاح باندې د یو رهبر او د یو مقلد حیثیت لري چې خلک دغه په اقتدا باندې اصلاح کېږي او جامعې ته په عنوان د یو مقتدا او یو رهبر باندې تقدیمیږي. د هغوی د تحفظ لپاره باید شپه ورځ هلې وځلې وکړي، هسې نسي دغسې خالیګاوي د دغسې عدم توجه په نتیجه کې موږ تاسو ته مخې ته راځي. بلکل مولوي صاحب که وګورو تقریبا په تیر کال کې البته په تیرو 4 کلونو کې کوم چې زموږ معلومات دي تقریبا په 9 تعداد کې هغه خلک چې مخور خلک او علماو په پاکستان کې په شهادت باندې رسیدلي دي او نامعلومه کسانو لخوا نه او تر اوسه پورې معلوم هم نه دي چې چا دا کړنه ترسره کړې ده. څه کول پکار دي چې دغه سلسلې مخه ونیول شي چې بیا هم دغه ډول کرغېړنې کړنې تکرار نشي؟ د ټولنې وحدت ضرور دی، انسجام ضرور ده او یو د بل شاته درېدل ضرور دی، د ظالم مخنیوی ضرور ده، د مظلوم غږ اوچتول ضرور دی. دغه به هغه شیان وي چې د دغو ظلمونو مخه به نیسي. که دغسې په انفرادي شکل باندې زه په یو دریځ روان یم او ته په بل دریځ روان یې او بل په بل دریځ روان وي، دا به لامل د دې نور مشکلات ایجاد کړي موږ او تاسو ته. صرف د دغه مشکلات ورسې موږ تاسو ټوله اسلامي معاشره ویستلی چې وحدت د مسلمانانو دی، چې دا د قرآن حکم هم دی چې واعتصموا بحبل الله جمیعا. کله چې په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو او د جزئی خبرو ته موږ او تاسو توجه ونه کړه، د دې په نتیجه کې به انشاءالله العزیز موږ او تاسو د دغسې ناوړو پیښو مخه نیولې وي. مولوي صاحب فقط یوه وروستۍ پوښتنه، هغه علماو ته هغه طلباو ته چې د شیخ صاحب شاګردان و هغوی ته به ستاسې پیغام څه وي؟ پیغام مو دا دی چې موږ په دې عظیمه صدمه کې چې د شیخ صاحب په فوت باندې راغلی دی، په دې کې ورسره ځانونه شریک ګڼو او انشاءالله په غم کې در سره شریک او ګډ یو، ځکه
دا داسې یو فاجعه ده چې ما درته ویل په ابتدا کې چې دا د ټول عالم اسلام دپاره یو فاجعه ده. یو داسې خلا ده یقینا د عالم خلا هېڅکله نه ډکېږي. بیا داسې عالم چې هغوی په زرګونو شاګردان روزلي وي، په لسیزو باندې د دین خدمت، بیا د احادیثو مبارکانو خدمت کړی وي، نو دا داسې خلا ده هېڅ نه ډکېږي. کورنۍ ته یې، د هغوی متعلقینو ته، محبینو ته، شاګردانو ته، ټولو ته دا پیغام ورکوم چې د شیخ صاحب درد شریک درد دی، تاسې پکې تنها نه یاستئ. ډېره زیاته مننه. الله مو آباد لري، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې د مولوي صاحب خبرې واورېدلې. که چېرته وګورو دغه ډول تورورونه او دغه ډول نامعلومه وژنې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې له حده زیاتې شوي دي، که هغه د علماو په برخه کې ده، یا د مخورو اشخاصو په برخه کې ده، یا د هغو خلکو په برخه کې چې هغوی د سر خلک دي او غواړي په ټولنه کې بدلون رامنځته کړي، او په پاکستان کې چې کوم هغه ناخوښه کړنې دي په پاکستان کې ترسره کېږي، غواړي چې د هغوی مخه ونیسي. نو دغه ډول یو په یو له صحنې څخه لرې کېږي او د پاکستان په ګوټ ګوټ کې او یا هم په هغسې ځایونو کې چې د دوی مراکز دي له نامعلومه اشخاصو لخوا په نښه کېږي او په شهادت باندې رسېږي. که وګورو د دغه برید مسؤلیت هم د داعش ډلې پر غاړه باندې اخیستی، خو اوس هم لا په دې تړاو باندې دقیق معلومات نه دي څرګند شوي، او دغه اعلان هم کله چې د داعش ډلې وکړه چې دغه برید د دوی مسؤلیت دی او دوی دا کړنه ترسره کړې ده، یو ډول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کړي دي، او لا هم څوک په دې باندې مطمئن نه دي او ډاډه نه دي چې دغه کار دی د داعش ډلې ترسره کړی. مختلف نظریات په دې تړاو باندې موجود دي، خلک ډول ډول څرګندونې کوي، خو لا هم دغه پیښه روښانه نه ده. پاکستاني پولیس او همداشان هغه خلک چې هلته مسؤلین دي، هغوی وایي چې موږ به ډېر ژر د دغې پیښې عاملین پیدا کړو او د قانون منګولو ته به یې وسپارو. نظام د استحکام طرف ته متوجه سو. هر هغه څوک چې زمونږ او تاسو د علماو دشمنان دي، د مشایخو دشمنان دي، د نظریې دشمنان دي، د علماء دیوبند کسر الله تبارک وتعالى جمعهم وشکر الله مساعیهم، د هغوی د خدماتو او د نظریې دشمنان دي، دا باید وپیژنو او کلکه مقابله یې وکړو. په آخر کې د افغانستان د علماو په دې مجمع کې د افغانستان د علماو او د مشایخو په نمایندګۍ دوباره د حضرت شیخ صاحب کورنۍ ته تسلیت وایو، خپل ځان په دې غم کې ورسره شریک ګڼو، او دغه درد یوازې د دوی تر کورنۍ، د دوی تر جمعیت، د دوی تر علاقې پورې محدود نه ګڼو، دا خپل درد ګڼو. الہ العالمین دی د دوی شهادت د عالم اسلام د نور علماو او طالبانو د امت مسلمه د شهدا او شهادتونه الله قبول کی، او دا د الہ العالمین د علماء کرامو د سلسله اخرنی شهادت وګرځي. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. موږ د افغانستان ټول علما او مشایخ، د پاکستان او نړۍ علما کرامو او خصوصا د جمعیت علماء اسلام ته د شهید شیخ المشایخ الحاج مولانا محمد ادریس تقبله الله د شهادت تعزیت او د تسلیت وړاندې کوو. دا غمیزه نړیواله غمیزه ګڼو، او همدارنګه د شیخ صاحب ضایع کېدل په نړیواله کچه نه جبراني کېدونکې ضایعه ګڼو. ورثو، شاګردانو، متعلقینو او په عموم کې ټول اسلامي امت ته دی الله تعالی له علي دربار څخه صبر جمیل اجر جزیل غوښتونکي یو. پاکستان حکومت څخه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې د علما کرامو د قتلولو، شهید کولو
او له منځه وړلو مخه ونیسي. د نړۍ له اسلامي هیوادونو خصوصا د پاکستان او افغانستان له نظامونو څخه مو غوښتنه ده چې د علما کرامو په کلکه ساتنه وکړي او د هغې فعالیتونو ته دې وده ورکړي او د لا ښه خدمت زمینه دې ورته برابره کړي. د شهید شیخ صاحب له شاګردانو او متعلقینو څخه غوښتنه ده چې خپلې حوصلې لوړې ولري او د حضرت شیخ صاحب مرحوم خدمت جاری وساتي او ځای یې خالی پاتې نشي، چې دا زموږ د افغانستان او ټول اسلامي امت د علماو ارمان او هیله ده. انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان علماء کرام او مشایخ، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم تقبل شهادته، اللهم اغفره وارحمه، اللهم اجعل الجنة مثواه، اللهم نور قبره، اللهم وسع قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وما ذلك على الله بعزيز. الله جل شانو د شهید شیخ محمد ادریس رحمت الله علیه شهادت خپل دربار کې قبول منظور کې، الله ته قبول کې، الله ته قبول کې. الله جل شانو د شهدا د احد سره یو ځای کې، الله جل شانو له شهدا د بدر سره یو ځای کې. پروردګاره د دې د برکات له خپل اهل بیت او له خپل شاګردانو او له ټول علماو سره شامل حال کې رحمتونه په نازل کې، جنازه ورته قبول کې. څومره دعاګانې سوي دي او کېږي په مدرسو کې الحمدلله دعاګانې ورته روانې دي او ختمونه پسې روان دي. الله ټول ورته قبول کې، پروردګار رحمتونه په نازل کې. اقربا او دوستانو او شاګردانو ټول مؤمنان ته صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. دغه دلته د علما سره جمع سوي دي او د شیخ صاحب تعزیه لپاره جمع سوي دي. الله دا تعزیه قبول کړي، الله ته قبول کړي، الله ته قبول کړي. باقي ټول علما الله په حفظ امان کې وساتي، مدارس هم په حفظ امان کې وساتي، خانقاهونه په حفظ امان کې وساتي، مراکز اسلامي په حفظ امان کې وساتي. او دې موږ د علماو باندې خدای ډېر رحمتونه نازل کړي، راتګ قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر. لیدونکو بیا هم ستړي مشي. له ما سره په څنګ کې مفتي صاحب عزیز الله مظهري صاحب ولاړ دی. له دوی سره به د همدې موضوع په تړاو باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاستئ، نن دلته د شیخ صاحب ادریس د شهادت په پار باندې دلته د تعزیت غونډه جوړه شوې وه د افغانستان د علماو د ټولنې له خوا. مفتي صاحب که دا راته ووایاست د شیخ صاحب ادریس ځایې د اسلامي ټولنې لپاره څه معنا لري؟ الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، علماء په عموم کې یو لوړ مقام لري او علماء په شعائر الله کې داخل دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خو بیا د خدماتو په اساس باندې علماء چیرې تقسیمیږي. د یو عالم خدمت زیات وي جامعې ته او د بل عالم خدمت کم وي. په کومه اندازه چې د چا خدمت زیات وي په هغه اندازه ضایع ډېره لوی وي. نو بناء شیخ صاحب ادریس زه د نږدې نه پېژنم او د هغوی خدمات موږ ته د نږدې نه معلوم دي او دا اوس هم د نورو خدماتو ترڅنګ دوه لویو مدرسو کې خدمت د درس کوو، هم جامعه نعمانیه کې چې په چارسده کې وه او هم په جامعه حقانیه کې چې په اکوړه خټک کې وه. نو طبعا د دې ترڅنګ چې دا د خپلو شاګردانو دپاره یوه ضایعه ده، د غلدی د علاقې دپاره ضایعه ده، عموم کې د علماو د جامعې دپاره یوه لویه ضایعه ده. مفتي صاحب که دا راته ووایاست په دې وروستیو کې د وروستیو څو کلو کې البته دغه ډول ترورونه زیات شوي دي، په تېره د علماو ترور کېدل او هغوی په نښه کېدل، علت یې په څه کې ده؟ په پاکستان کې ولې دغه ډول پېښې زیاتې شوي دي؟ موږ په دې مسله باندې سره ملت په دې باندې ښه خبر دی
چې دا د علماو د شهادتونو دا سلسله تر څه وخت کېږي دا تیزه سوې ده او دغه چې اوس موږ حضرت شیخ صاحب د شهادت شاهدان یو د هغې وجه دا ده چې په اسلامي ټولنه کې او خصوصا په افغاني ټولنه کې علما د دې ټولنې مقتدایان دي، دا د رهبري حیثیت لري او دا ملت په دوی باندې راټولیږي. حضرت شیخ صاحب چې دوه حیثیت یې لرل، یو دا مذهبي حیثیت چې دی مقتدا او خلکو د خبرې ته د اهمیت او د قدر په سترګه کتل او د هغې تر څنګ د په دې خطه کې د جنګ طرفدار نه و، د یو مصلح انسان او دغه اوس هم چې کوم تاوتریخوالی د منطقې دی د غوښتل چې د خپل رسوخ د وجې دغه تاوتریخوالی ختم کړي. نو دشمنان نه غواړي چې یو څوک چې امت رهبري کوي او یو څوک چې د مسلمانانو په منځ کې صلح او آرامي غواړي دا موجود وي، بنا لري کوي. مفتي صاحب محترم، څومره به په اوس وخت کې دغه فکري مسیر چې کوم یو علماو په پاکستان کې شروع کړی او په تېره په افغانستان کې چې دغه مسیر شروع شوی، دغه ډول بریدونه به څومره دغه مسیر تغییر کړلی شي؟ دې موضوع کې خو موږ د ملګرو ته اطمینان دا ورکوو چې د اسلام د شروع نه نیولې تر اوسه او بیا تر قیامت د اسلام تازگی او د اسلام نمو د اسلامي نظام استحکام دا په شهادتونو راځي. د شهادتونو په واسطه باندې نظریه نه ختمیږي، افراد به ختم سي خو لیکن نظریه نه ختمیږي، نظریه نه ورکیږي. که تاسو موږ د تاریخ ته وګورو، په دې تاریخ کې ډېرې لوړې قربانیانې موږ لرو او ډېر مشران خلک چې په دې لار کې شهیدان سوي، خو هم نظریه ثابته پاتې ده او موجوده ده. د دې شهادت سره نورم خواخوږي پیدا کیږي، ملګري زیاتیږي، ډله قوي کیږي او دا کم شی چې تر اوسه نظریه وي هغه بیا د عمل میدان ته راوځي. نو بناء دشمن باید په دې باندې خوشاله نسی چې علماء په شهادت سره به دوی خپل مخ ته ورسیږي. ملت منسجم دی، خلک ویښ دي، شاګردان قوي دي، دا کله هم نه پاتې. نو عموما د علماء دشمنان په دې تاریخ کې او په دې اوسنیو حالاتو کې دا خوارج دي او دا هغه خلک دي چې بهرنیو کړیو په امر باندې دوی دا کارونه کوي. دا زه به په دې لنډو الفاظو کې ووایم چې د کفارو دپاره اجرتي قاتلان دي، لکه څنګه چې روسان دغسې یوه ډله لري واګنرو دغسې، یا یې امریکایان لري د بلیک واټر په شکل باندې. په اسلامي نړۍ کې کفار چې کوم دي دغه ډله د اسلام د عنوان لاندې دواعش، خوارج دا اجرتي قاتلان لري د دې لپاره چې دوی مصلحین کم چې رهبریت لري د اسلامي جامعې خلک ور باندې راټولیږي، دا په نښه کې او د منځه یوسي. مفتي صاحب فقط یو وروستۍ پوښتنه، په دغه ډول حساس وختونو کې اسلامي ټولنې ته څه کول پکار دي؟ یو خو د اسلامي ټولنې ذمواري ده او یو د زمامدارانو ذمواري ده. دا موضوع دواړو ته راجع ده. اسلامي ټولنه باید د خپلو اقدارو د علماو تر شا ودرېږي او د دوی دپاره سیکورټي یا امنیت په خپله فراهم کړي او د هغې تر څنګ دغسې مرموز قتلونه که چېرته په دې یو سړک کې یو سړی مړ سي او د هغه قاتل معلوم نه وي، کتابونه وایي د دې قاتل حکومت دی، نو باید دوی د خپلو حکومتونو نه د قاتلونو په تعین کې کوشش وکړي، د هغې نشاندهي وکړي او حکومتونه هم باید د خپل علما راوساتي. که چېرته علما محفوظ وي، ملت به محفوظ وي، جامعه به مطمئنه وي، مشکلات به نه وي. او که علما دغسې کېږي بیا به د اطمینان هم ختمېږي. ډېره زیاته مننه. الله مو اوسه قدرمن اوسه. ډېره مننه درنو لیدونکو، تاسې مفتي صاحب خبرې واورئ. واقعیت هم دغه ډول پیښې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترسره کېږي او د علماو په شهادت باندې پای ته رسېږي، واقعیت هم یوه ستره ضایعه ده. که نن وګورئ دلته په همدې ځای کې د افغانستان د علماو د ټولنې مشران، مشایخ ټول راغلي وو. دلته د شیخ صاحب ادریس د شهادت په پار باندې تعزیت وړاندې کړه او خپله هغه همدردي له هغوی سره شریک کړه. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امین ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.